السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفات عارضه زمونږ استادو بحث پکې روان ده. موږ ولې چې صفات عارضه هم د صفات لازمه غوندې په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یو عارض بالصفت ده او بل عارض بالحرف ده. عارض بالصفت موږ ولې چې دوه دي، تفخیم او ترقیق، هغه تفصیلی وویل شو. او دغه تفخیم او ترقیق نه علاوه نور چې څومره دي هغه ټول عارض بالحرف کې دي. ان شاء الله دغه څو فصلونو کې او څو درسونو کې به دا ذکر کیږي. نن درس کې وایي چې دلته دوهم فصل ده. په دې فصل کې د اظهار او ادغام، اقلاب او اخفاء ذکر به پکې کیږي. اول سوال دا مطرح کوي چې دا څلور صفتونه په کومو کې چې دا موندل کیږي، یعنې اظهار، ادغام، اخفاء او اقلاب، دوی ته وایي همدغه نومونه چې دلته ذکر شوي دي همدا ورته وایي، او که بل نوم هم لري. نو په دوی کې د څلور واړه احکام چې دي دې ته د نون ساکن او تنوین احکام هم وایي. او یعنې عارض بالحرف خو دي، یا دې سره بل نوم چې ورته اخیستل کېږي نو دې ته د نون ساکن او تنوین احکام. نو په دې کې ورته فرق بیا دا ده چې اظهار، ادغام، اخفاء او اقلاب دا د نون ساکن او تنوین احکام دي. بیا د کله چې میم احکام ته ځو نو هلته اقلاب نشته. اقلاب خاص د یوازې نون ساکن پورې، او دا نور درې چې دي هغه په میم ساکن کې مشته او په میم نون ساکن کې هم موجود دي. اظهار دا په نون ساکن کې مشته او په میم ساکن کې مشته. ادغام دا په میم ساکن کې مشته او نون ساکن کې مشته. اخفاء دا په میم ساکن کې مشته او په نون ساکن کې هم مشته. یوازې اقلاب د چې هغه خاص د څه شي پورې، نون ساکن پورې. بیا دغه څلور واړو ته نون ساکن او د تنوین احکام ورته هم ویل کېږي، چې لکه موږ تاسو وایو نون ساکن او تنوین احکام څو دي؟ څلور دي. نو اظهار، ادغام، اخفاء او اقلاب. بیا په دې کې یوه خبره دا ده چې ادغام، اخفاء او اقلاب دا خو عارض بالصفت دي، خو د اظهار باره کې وایي چې اظهار دا عارضي صفت نه ده، وای دا د حرف اصلي حالت ده. دا د حرف اصلي حالت ده، یعنی په دې کې هیڅ تغییر نه راځي. تعریف کې هم ان شاء الله وروسته راشي. ځکه چې ادغام کې حرف مدغمیږي، اخفاء کې پټیږي، صحیح شو، اقلاب کې بدلیږي. نو اظهار کې نه بدلون راځي نه پټېدل راځي، دا د حرف اصلي حالت ده. نو دلته دغسې بیا ویلی کېږي چې هر کله د نون ساکن او تنوین څلورو احکامو کې چې ذکر کړی شوی ده، یعنې ادغام او اخفاء او اقلاب چې ترې لاړ شي، یعنې کومو حروفو کې چې نه ادغام ده نه اخفاء ده او نه اقلاب ده، نو هغه ټول پاتې کېږي چاته؟ اظهار ته. نو دا چې اظهار دا د حرف اصلي حالت ده، نو لہذا نو دا علما لیکي چې دا په عارض هغه کې نه راځي، صفت کې نه راځي، بلکې دا د حرف اصلي حالت ده، په خپل اصلي حالت باندې باقی پاتې کېږي. لکه مثلا هر کله چې موږ اظهار کوو ان، نون په خپل حالت کې باقی پاتې ده، لکه انعمت چې موږ وایو کنه، یا مثلا نارون، نارون کې اوس، یا مثلا علیمن حکیمه، علیمن. نو دلته په من کې چې تنوین ده نو څه تغییر راغی؟ هیڅ تغییر رانغی، هر څه په خپل حالت باندې وای. دا د حرف اصلي حالت ده، په څه نه څه رقم چې مخرج او صفتن ادا شوی ده، همغه حالت ده، همدغه حالت اظهار ښکاروالی ویلی کېږي، دې ته هېڅ کوم تغییر او تبدیل پکې نه راځي. راځو د نون ساکن او تنوین احکامو ته. د دې هر یو تفصیل وروسته راځي، د اظهار او ادغام او د اقلاب هلته بیا تفصیلي خبر ورباندې کول پکار دي. او یو ادغام بل هم شته په هغه چې لام تعریف کې، یعنی دلته ادغام په نون ساکن کې مشو او ادغام په میم ساکن کې هم مشو. نو ادغام چې دی نو په لام تعریف کې هم شته، چې هلته به هم دو حالتونه لري. یو حالت کې به مدغمیږي او بل حالت کې به څه کېږي؟
ښکارا او ظاهر ویل کیږي چې بیا ورته اظهار قمری ورته ویل کیږي او د ادغام په صورت کې به بیا ادغام شمسی ورته ویل کیږي. هغه هم ان شاء الله وروسته تفصیل سره ذکر شي. د نون ساکن او تنوین احکام سلور دي. سو احکام دي؟ سوال سلور دي: اظهار، ادغام، اخفاء او اقلاب. بل سوال دا چې نون ساکن کې چې کوم نون دا یا دا نون ساکن او نون تنوین دو جدا جدا شیان دي. دا ولی د دوی احکام یو ګرځول شوي دي. ان شاء الله دا قضیه خو تاسو ته واضحه ده. موږ تاسو د نون ساکن او تنوین فرقونه ویلو. د نون ساکن او تنوین احکام ځکه یو دي چې هر کله نون ساکن وویل شي لکه ان نون ساکن شو، نو بل طرف ته تنوین دا، تنوین هم د نون ساکن غوندې یو نون پکې مخفي پټ پروت ده. تنوین ویل کېږي 2 زبر 2 زیر او 2 پیش ته. چې کله دا ویل کېږي تاسو په حمزه باندې تنوین راولي 2 زبر ان او حمزه د نون ساکن سره وجنګوي ان، څه تغییر راغی؟ هیڅ نه. نو چې کله به د نون ساکن او تنوین په ویلو کې یو شی ده، د دنه ما بعد راتلونکي د حالاتو په صورت کې د دوی قانون هم بیا یو ده. هر کله چې د نون ساکن نه وروسته حروف راشي او د نون تنوین نه وروسته چې کوم حروف راشي، څه چې په یو کې کېږي هماغه قانون په بل کې هم عملي کېږي. همدې وجې د نون ساکن او د تنوین احکام څنګه شول؟ یو شول. صحیح شو؟ نون ساکن هغه نون ته ویل کېږي چې هغه ساکن وي، یعنی جزم ولري، سکون ور باندې راشي. یا په ساده اصطلاح باندې زموږ استاد عامه یو غلط اصطلاح مشهور شوی چې غړوندی ورته وایي که نه. اوس لکه فکر کوم خلک ورته ډېر نه وایي، خو پخوا داسې ډېر مروج و. نو سکون ورته ویل پکار دی، سکون. او چې په کوم حرف باندې راغی حرف بیا ساکن. 2 زبره 2 زیره 2 پیشه تنوین. صحیح شو؟ او چې په کوم حرف باندې راغی هغه ته بیا منون. څه شی؟ منون حرف. تنوین والا حرف تا منون حرف وای، حرکت والا حرف تا متحرک حرف وای. صحیح شو؟ سکون والا حرف تا ساکن حرف وای، مد والا حرف تا مد ویل کیږي. صحیح شو؟ دا نو همدغه وجې نه د نون ساکن او تنوین احکام یو دي. نو ځکه فرقونه همدغه چې نون ساکن خپل شکل باندې لیکل شوی وي او تنوین کې چې کوم نون دا د نون په ځای باندې 2 زبرونه لیکل کیږي. په 2 زبرونو کې تنوین هلته شوی وي پروت وي. او موږ تاسو تفصیلا د دې فرقونه بیا نور هم واضح کړو چې نون ساکن او تنوین ترمنځ څو فرقونه دي. څو دي؟ 15. اول فرق دا و چې نون ساکن لیکل شوی وي، یعنی شکل نون موجود وي، او تنوین کې د نون ساکن په ځای باندې د هغې علم او نښه کارېدلی چې 2 زبره او 2 زیره او 2 پیشه. دوهم فرق څه شو؟ نون ساکن د وقف او د وصل په حالات کې دواړو حالاتو کې یو شان ویل کېږي، او حال دا چې تنوین په وصل کې خو ویل کېږي خو په وقف کې بیا نه ویل کېږي. که 2 زیره او 2 پیشه و نو په سکون بدلیږي، او که 2 زبره و نو په الف باندې بدلیږي. دریم فرق آفرین، نون ساکن د کلمې په منځ کې راتلی شي او په آخر کې هم راتلی شي، خو تنوین په منځ کې راتلی نشي. هغه همیشه چیرته راځي؟ په آخره کې به راځي، لکه علیما، خبیرا، بصیرا، عنبا، هدن وغیره. صحیح شو؟ او نون ساکن اول کې راتلی شي او په آخر کې هم راتلی شي. او څلورم فرق اسم او فعل او حرف 3 واړو کې راتلی شي، او تنوین صرف په اسم کې راتلی شي. هغه خو آخر کې خو مخکې وویل شو اسم کې به راځي خو آخر کې به راځي، منځ کې خو هغه راتلی نه شي. او 5م فرق څه شو؟ آفرین، تلفظ یو ده. صحیح شو؟ په خوله کې یو رقم ده، خوند یو رقم ده. صحیح شو؟ صرف لیکلو بڼه بدله ده. دا 5 فرقونه دي د نون ساکن او تنوین. راځو د نون ساکن او تنوین د احکامو تعریفاتو ته. اظهار، ادغام، اقلاب او اخفاء د دې 4 واړو لغوي او اصطلاحي تعریفونه دا زده کوي. اظهار معنا د البیان. څه معنا د البیان؟
ښکارا او ظاهر لوستل. ظاهر ښکاروالی ته ویل کېږي. ښکارا لوستل په اصطلاح کې تعریف په عربي کې دا ده: اخراج كل حرف من مخرجه من غیر غنة في المظهر. یعنی حرف مظهر یعنی ښکارا د خپل مخرج نه د غنې زمانی څخه پرته ادا کول. د خپل مخرج نه ښکارا لوستل بغیر د غنې نه. اظهار څه ته وایي؟ بغیر د غنې نه د خپل مخرج نه ښکارا لوستل. ګوره که دې خوا نه راځي که اخوا نه راځي مفهوم باید همدغه ته وړاندې کړي. اظهار څه ته ویلی کېږي؟ ادا کول د حروفو. داسې ادا کول چې هغې کې غنه موجوده نه وي او حرف ښه صفا او ښکارا معلوم شي. دغه ته ویلی کېږي اظهار. ادغام لغوي معنا د ادخال شیء فی شیء. یو څیز یو شی په بل شي کې داخلول. دا لغوي تعریف ده. اوس اصطلاح ته موږ اصطلاحي تعریف سره کار لرو. موږ تاسو ته ویلې موږ چې کم فن کې موږ لګیا یو د هغه فن په اصطلاح باندې به بیا د هغې تعریف معلوموو. ادخال شیء فی شیء خو دا خو ډېر شیانو کې راتلی شي. خو د علم تجوید علما د دغه اصطلاح د دغه ادغام څه معنا باسي هغه بیا وایي چې خلط حرف ساکن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا ويرتفع اللسان عند أدائهما ارتفاعة واحدة. یوځای کول، خلط کول، ګډول، پټول، ادخال شیء فی شیء ده کنه، داخلول د یو څیز. خو دلته څیز نه، دلته اوس خبر حرف ته راغله ځکه تجوید ده. تجوید کې به حرف داخله. ادخال حرف فی الحرف، یو حرف بل حرف کې داخلول. صحیح شو؟ څنګه داخلول؟ خلط حرف ساکن حرف خلطول، ګډول، یوځای کول متحرک حرف سره. یعنی موږ خو ادغام کې ویلو اول ساکن دوهم متحرک. دغه ساکن حرف په متحرک حرف کې څه کوي؟ پټوي. څنګه پټوي؟ بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. داسې یوځای کول چې دغه نه یو حرف جوړ شي لکه مشدد حرف. ويرتفع اللسان، ژبه په حرکت کې راشي دغه حرف د ادا کېدو لپاره په وخت د ادا کېدو کې ارتفاعا واحده، یو ځل. یعنی د دواړو حروفو د ادا کولو لپاره ژبه یو ځل په حرکت باندې راشي. لکه گویا چې یو حرف ادا شو، گویا چې او هلته به څه شی ادا شوي؟ دو حرفه. د اولنی ساکن حرف په دویم حرف کې داسې پټ شول لسره پته مو نه لګېدله، معلومات یې مو نه شول. همدې وجې نه دغه ته ویل کېږي ادغام. ساکن حرف په متحرک حرف کې داسې یو ځای کول گویا چې یو حرف ته نه جوړ شي. یعنی په وخت د ادا کولو د مدغم حرف ستا دا ژبه چې په حرکت کې راځي دا به داسې راځي لکه اوس موږ چې وایو من یقولو. ګوره موږ میم ډایرکټ جنګوو چا سره؟ یا سره. نو یا دوهم حرف ده او نون اول حرف ده. نو دا اول حرف په دوهم حرف کې داسې مدغم شي یو ځل په جواب حرکت کې راځي. د نون یوازې هغه نه پاتې کېږي خو لا نور هېڅ نه پاتې کېږي. خبره ورسېدلې؟ دغه ته ویل کېږي ادغام. خلط حرف ساکن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا ويرتفع اللسان عند أدائهما ارتفاعة واحدة. واضح شو إن شاء الله؟ دا خو تاسو ته یاد هم ده کنه؟ سب تکرار شو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.